داوردان و یو علاقه وه. په دې علاقه کې وبایي مرض ګډ شو. وبایي مرض به یې دې ته ویل چې یو انسان به په علاقه کې مریض شو نو بیا به ټول خلک مریضان شول، او حتی تر دې پورې چې خلک به مړه کېدل هم. لکه زمونږ او ستاسو په دې لنډ وخت کې لکه کرونا چې تېره شوې وه، دغسې یو مرض ګډ شول. نو ټول خلک په دې داوردان په علاقه کې مریضان شول، او چې کم خلک پکې مالدار ول، دغه مالدارو خلکو هجرت وکړو، لاړل بلې علاقې ته. هغې علاقې ته لاړل په کوم علاقه کې چې مرض نه و، نو هغوی بد شول، هغوی باندې مرض ونه لګېدلو. خو کوم خلک چې په دغه علاقه کې پاتې وو، دوی کې ډېر زیات خلک هغه مړه شول او څه پکې بیا بچ پاتې شول. نو دا ټول خلک هغه کوم مالدار خلک چې هغوی هم بیا واپس خپلې علاقې ته راغلل او مشوره یې وکړله. وی ویل که بل کال یا بل ځلې دغسې وبایي مرض راغی نو ټول به بیا وځو، ځکه مخکې دفعه هغه خلک چې وتلي وو هغوی د مرګ نه بچ شول، او موږ وګوره په موږ کې ډېر خلک مړه شول. نو دا مشوره یې وکړله. نو بل کال بیا دغه وبایي مرض راغی. نو په هغه تېر کال کې خو صرف مالداره وتلي وو، په دې کې ورسره غریبانان هم وتل. مفسرین کرام فرمایي 10,000 نفر ول، فی روایتین 10,000 نفر ول. نو یو ډېر لوی تعداد سره خلک وتل، خو یو څو نفره د چا چې وس نه کېدل هغه په کلي کې پاتې شول. خو دا ځلې د الله جل جلاله امتحان و سرچپه کارو شو. کوم خلک چې وتلي وو د په زرونو تعداد خلک، دوی یو کندې ته ورسېدل، داسې یو ځای و چې د 2 غرونو منځ و، او دغه خلک چې دغه ځای ته ورسېدل نو الله جل جلاله په یو 2 فرشتې راولېږلې او یو تیزه کریکه او چغې پې ووهله، دغه ټول خلک دغلته وفات شول او مړه شول. بیا چې کله 8 ورځې تېرې شولې نو په 8 ورځو کې دغه ټول خلک چې دغلته دغه کومې ښځې وې او سړي و مړه شوي وو، د هغوی بدنونه وپړسېدل، غوښې وچودې او بویونه یې شروع کړل. هغه کوم خلک چې په هغه علاقه کې پاتې وو چې مرض و، هغوی ته معلومات وشو چې زمونږ کوم ملګري د هغوی مړه شوي دي، نو هغوی لیدلو ته راغلل. نو چې ویې کتل په زراو تعداد خلک پراته وو او مړه وو، نو دوی د دې توان نشو درلودلی چې هغه خلک ښخ کړي، او بویونه یې هم کړي وو، بوی هم جوړ کړی و. نو دغه ټولو خلکو فیصله وکړه چې داسې کار به وکړو، هسې هم د 2 غرونو په منځ کې دي، د دې غرونو نه به شپول ته وکړو. عزتمندو شپول دې ته وایي چې که چا باغ جوړ کړی، د باغ نه ازغي یا یو شی بل شی راته وکړي چې څاروي یا ځناور ور نه شي یا څوک غل ور وانه وړي. نو د دې دپاره د حفاظتي دپاره یو وقایه یې جوړوله. خو دوی هم دغسې شپول، ازغي او د اسباب یې برابر کړل او د دې دواړو غرونو نه یې تاو کړل. دا خلک په دې کې منځ کې پاتې شول. وایسې هم دا خو په زراو تعداد خلک دې ښخېږي نه، دلته پراته یي، اخر به ختم شي. بیا ډېره زمانه تېره شوله، هلته یو پیغمبر په هغه لاره باندې تېرېدلو، هغه شپول هم ختم شوی او هغه کوم مخکیني خلک چې هغه هم ختم شوي، او دغه په زراو 10,000 یا 13,000 خلک چې مړه شوي وو، د دوی صرف فقط لږ لږ هډوکي پاتې وو. نو دغه پیغمبر په دغه لاره تېرېدلو. پیغمبر چې وکتل، دغه پیغمبر نوم و حضرت حزقیل علیه السلام، ها ذا قاف یا لام، حزقیل علیه السلام، او لقب یې ذوالکفل. ذوالکفل ورته ځکه وایي چې د 80 پیغمبرانو کفالت کړی او ساتنه یې کوله. نو دغه حزقیل علیه السلام چې دغه د انسانانو دا ډانچې وکتلې او هډوکي وکتل، ډېر زیات تعجب یې وکړو چې الهه دا دومره په زراو تعداد خلک وفات شوي دي. نو د دعا وکړله چې الهه دا خلک واپس ژوندي کړي. نو الله جل جلاله د دغه پیغمبر دعا قبوله کړله، او الله جل جلاله ورته وحی وکړله چې زما پیغمبره ته داسې سوال وکړه چې یا الله ته په دوی باندې دغه هډوکي یو ځای کړي. نو هغه هډوکي بیا دغه خلکو یو ځای شو. و بیا داسې سوال وکړه چې یا الله په دوی باندې غوښه تاو کړي، نو غوښه ترېنه تاو شوه. بیا داسې سوال وکړه چې الهه په دوی کې روح واچوې، نو هغوی کې ټولو کې روحونه واچول شول. نو څومره خلک چې په زراعت دا ټول را ژوندي شول د حضرت حزقیل علیه السلام په دعا باندې. کله چې را ژوندي شول، علما کرام فرمایي نو دوی کې بیا هم د مړو آثار ول. زه لږ مریض یم، دعاګانې راته کوئ، سینه مې خرابه ده. نو دا چې کله دا خلک را ژوندي شول، علما کرام فرمایي په دوی کې د مړو 2 آثار و. ژوندي ول خو د عامو انسانانو غوندې ژوندي ول، د مړو آثار پکې و. یو اثر پکې د مړو دا و چې رنګونه یې زیړ ول، لکه څنګه چې د مړي او د عام انسان په رنګ او په دې کواره کې فرق کېږي، دغسې د دې د مړو ته یې رنګ ورته و.
او بل دا چې د مړو غوندې بوی به د دوی نه تللو که هر څومره به یې ځان ووینځلو یو رقم د مړي خپل بوی وي یو سوړ غوندې بوی به د دې خلکو نه تللو او بیا دویمه علامه د دې خلکو دا وه چې هر څومره ښه کالي به یې واغوستل قیمتي جوړه به یې واغوستله خو یو څو ورځې بعد به د هغې نه کفن غوندې جوړ شوی و خلک به ترې نم ډارېدل بیا په خپله نیټه باندې هغه ټول خلک وفات شول دې کې موږ او تاسو ته دوه مسلې لوی الله جل جلاله ذکر کړي دي وایي چې که ته هر څومره د مرګ نه وتښتې ای زما بندګانو تاسو به واپس مرګ ته ورتښتئ دغه په زراو تعداد خلک چې دوی فکر دا وکړو که موږ په دغه علاقه کې پاتې شو نو موږ به مړه شو او که چېرته ووځو نو د مرګ نه به خلاص شول نو الله تعالی ورته ویل چې نه داسې نه ده چې ته به د مرګ نه تښتې او ته به د مرګ نه بچې داسې هېڅکله نه شي کېدلی نو مرګ د هر چا په خپله نیټه باندې دی لکه څنګه چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک موږ او تاسو بار د هغه واقعات اورېدلي دي انتهایي زیات او ډېر زیات جهادونه یې کړي دي خو ټولو جهادونو کې فتح حاصل شوې ده خو بیا هم په خپل کټ باندې پرېوځي دغه مبارک فرمایي وایي که چېرته مرګ په جهاد کې وی نو خالد بن ولید به په جهاد کې او په سنگر کې شهید شوی خو لیکن مرګ مقرر دی هغه که چاته په هر ځای کې مقرر شوی هغه ته به ورته نصیب کېږي ګوره زه په بستره کې مړ کېږم خالد بن ولید صاحب چې دومره لوی مجاهد هغه په خپله بستره کې مړ شو نو الله جل جلاله دا خبره په دې سره ثابته کړله که تاسو هر څومره د مرګ نه وتښتئ خو د مرګ نه خلاصېدلی نه شئ موږ ته به استادان ویل وایي یو باچا و ده ته ملنګ ویلي و ملنګ ورته ویلي چې ستا زوی به د واده په شپه باندې مړ کېږي او زمری به یې خوري هغه ورته دا څنګه خبره ده زما زوی دی او دا به زمری به یې خوري نو چې کله د باچا د زوی واده شو نو په دغه وخت کې د باچا انتهایي زیات عسکر او سکیورټي او باډي ګارډان یې ودرول چې د زما د ماڼۍ ته دننه زمری را نه شي نو په دغه وخت کې نو ډېر زیات د خپل بچي دپاره د واده هغه سکیورټي او باډي ګارډان یې ودرول چې کله د واده شپه شول او د زوی واده یې دی نو دغه ناوې د خپل خاوند ته وایي د واده په شپه چې دومره ډېر باډي ګارډان او د پوجان او د عسکر ولې ولاړ دي څه خبره ده نو دا وزیر دا زوی ورته وایي د باچا دا زوی وایي چې زما پلار ته کوم ملنګ ویلي دي چې ستا زوی به د واده په شپه مړ کېږي او زمری به یې خوري نو دا ناوې ورته وایي چې ما خو زمری نه دی کتلی زمری شکل څنګه وي نو دوی سره هلته حلوا ایښې وه نو حلوا یې چې د خاوند راواخېستل وایي زه به درته شکل وباسم چې شکل وباسلو د زمري شکل یې جوړ کړي دغسې خوله او غاښونه یې او سر یې علما کرام فرمایي په هغه زمري کې هغه حلوا نه چې جوړ کړه الله تعالی پکې روح واچولو او په دغه زوی باندې ور حمله کړل هغه یې وخوړل وایي که تاسو هر څومره کوشش وکړئ چې قلاګانې او باډي ګارډان ځان ته ودروئ که نه او غواړئ چې د مرګ نه ځانونه خلاص کړي خو که الله تعالی درته وخت لیکلی چې په دې وخت او د دې شي نه مړ کېږي بیا دې خلاصېدل نشته نو په دغه واقعي کې چې الله جل جلاله د داودان د علاقې دا خلک چې تښتېدلي وو یوه لویه مسله یې پکې دا ذکر کړې ده موږ تاسو ته چې ای خلکو تاسو د مرګ نه ګوره په تېښته خلاصېدل نه شئ او دا واقعه د داودان د علاقې دا په 2مه سپاره کې په 32مه رکوع کې الله جل جلاله ذکر کوي